د ټول نول تاسو دا ای ویلاګ وګورئ بیا درته طریقه ښیم چې دا څنګه جوړیږي. سهار چې زما سترګې وغړې دي نو موسم ډېر زیات مزیدار و. د ونې لاندې ملا سومه د مرغو چغارې و. موسم په ما باندې ډېر زیات ښه ولګېدو نو د پټو په طرف باندې ووتم. یخې هواګانې واپس کور ته رالم او ناشته تیاره وه. چای مې وڅښلو خو چای ډېر زیات تود و. تاسو به لیدلی هم شئ په دې ویډیو کې. څه مې کولو خو کار راته رایاد شو چې د بازار په طرف باندې روان شوم. خپل سیکل مې راواغست او تیز روان وم. پټي ټول شنه شوي چاپېره غنم ولاړ. خپل سوچ کې خو خوشحاله روان وم چې لږ مخې ته لاړم نو یو ماما ته سیکل خراب شوی و او دا سیکل ورله ما ټیک و. واپس روان وم. ما ترې په لاره تپوس وکړو چې ستا څه نوم دی؟ زما نوم خو بخت رحمان دی. رحمان ماما هم وایي زما په بازار کې کار دی زه دواړه چې یو ځای ځو. خندا باندې بازار ته رالو. په بازار کې د ټول نول خو موږ واغېستله ټماټر واغېستلو. بخت رحمان ماما هم وایي چې زم ځان له اخلم نو هغه ترې هم راواغېسته. وم کتلو دغه شانتي ای ویلاګ تاسو هم د ځان لپاره جوړولی شئ او ستاسو مخ په پکې بالکل صحیح راځي. چاته هم پته نه لګي چې دا په ای جوړ شوی دی. داسې قسم ویلاګس چې کوم دي نن سبا په ټرینډینګ کې دي که تاسو یې جوړوئ په سوشل میډیا کې اپلوډ کوئ نو ښه ډېر زیات ویوز اخیستی شئ. تاسو پکې د ځان سره هر څوک راوستی شئ په هر ځګي کې تاسو راوستی شئ بالکل په اسانه باندې. دا ویډیو پوره ګورئ څه ځګې درنه پکې مس نه شي ځکه په دې ویډیو کې زه تاسو د ماشومانو په شانې په حکم که څوک بالکل هم نه پوهېږي ای هم نه پېژني نو هغه به هم زده کړي چې دا رنګې ویلاګ څنګه جوړېږي. په دې ای ویلاګ باندې په یوټیوب کې ویډیو نشته نه په اردو کې شته نه په پښتو کې شته. اول مې درله زه ویډیو سازوم ځکه په دې ای ویلاګ باندې دومره زیات ویوز راځي چې دومره په صحیح ویلاګ باندې هم نه راځي. نو که تاسو دا ویلاګ سټارټ کړل نو انشاءالله تاسو ډېره زیاته پیدا اخیستی شئ. اوس څنګه یې سازولی شو مکمل طریقه کار درته ښیم. زه موبایل سکرین طرف ته خو دې نه مخکې تاسو چینل نه سبسکرایب کړی لازمي سبسکرایب کړئ ځکه دغه رنګ انفارمیټیو ویډیو زه روزانه خېجوم چې تاسو ته بیا په ټایم باندې در رسي. چینل ضرور سبسکرایب کړئ او که خوښه ویډیو راله نو په کمنټ کې ضرور ډن ولیکئ. نو راله موبایل سکرین طرف ته تاسو ته زما د موبایل سکرین ښکاري په غور ورته ګورئ چې صحیح پوه شئ. اول خو موږ نه پکار دی یو پرومپټ. دا پرومپټ دومره ضروري دی. ولې ضروري دی؟ ځکه که چېرته تاسو دا پرومپټ انټر کړئ نو که تاسو مخ په پکې بیا بالکل ریل راځي چاته هم پته نه لګي چې دا فیک دی مطلب ستاسو مخ په بالکل ریل راځي. که تاسو پکې د چا نه بیا ماشوم جوړول غواړئ هم یې پکې جوړولی شئ. د ټول اهم چې کوم دی دا پرومپټ دی. اوس دا پرومپټ تاسو ته کوم ځای کې میلاویږي؟ که تاسو په یوټیوب کې ویډیو ګورئ تاسو په ډسکرپشن کې میلاو شي. که تاسو فیسبوک کې ویډیو ګورئ نو په اولني کمنټ کې به تاسو ته لینک میلاو شي په هغې باندې کلیک کړئ. چې کله پې تاسو کلیک کړئ دغه رنګ انټرفیس په تاسو ته شو شي داسې لاندې به سکرول کړئ لاندې به راشئ. چې کله هم تاسو لاندې راشئ تاسو ته به دا لیکل راوړي دا تور لیکل دی او په شین بیک ګراونډ کې دي. نور لیکل به نه کاپي کوئ. دا کریټ لیکل دی دغه ځنواله دا کم چې په شین بیک ګراونډ کې لیکل دی دا ټول به تاسو دغه رنګې کاپي کوئ. دا ټول به تاسو کاپي کوئ. دا ډېر زیات اوږد پرومپټ دی ماسټر پرومپټ دی او دا چې کوم دی دا به تاسو ټول کاپي کوئ. د ټول نه زیات په کار چې کوم دی ستاسو دا راتلی شي. دا هم کاپي کو وشو. اوس په څه کوئ را به شئ چیټ جی پي ټي ته. چیټ جی پي ټي کې به تاسو څه وکړئ په چیټ جی پي ټي ته به تاسو ولیکئ دغه پرومپټ په پیسټ کوئ. خو پیسټ هم کو د هغې نه بس تاسو 300 ډاټس ولګوئ. اوس پر تاسو خپل ویلاګ وایي چې مطلب زه څه کول غواړم. د دې پرومپټ په زیره به اوس موږ نور پرومپټ جوړوو او د هغې پرومپټ په زیره باندې به موږ ویډیو جوړوو. نو دلته کې تاسو په انګلیش کې نه بلکې په رومن اردو کې ورته تاسو لیکلی شئ ستاسو چې څنګه سین پکاري. دا پرومپټ تاسو یو ځل انټر کو بیا تاسو د هر سین په باره کې ورته وایئ. په رومن اردو کې ورته وایئ. په رومن اردو کې ورته هم ویلی شئ په انګلیش کې ورته هم ویلی شئ. خو زیاتره خلکو له انګلیش نه ورځي نو په رومن اردو خو تقریبا هر چا له ورځي نو دلته ورته ویلی شئ. زه به ورته څه وایم چې اوس دلته چې کوم دی سین ورته ما ولیکو ما ته زه یو ټیک انفلوئنسر یم. زه په خپل سټوډیو کې ناست یم په بیک ګراونډ کې چې کوم دی اویس خان سکلز به لیکلی لیپټاپ په استعمالوم ما ته به یو کار رایاد شي زه به لیپټاپ را بند کړم او لاړ به شم په خپل کار پسې. او کپړې مې ورته هم ووایي چې مطلب ماله به سپین کاټن چې کوم دی وایټ کاټن چې کوم دی دا ما اغوستی. نو دا به اوس څه کوي چې ماله به یو مزیدار پرومپټ تیار کړي. دا ورته ما ولیکل دغه رنګ ورته تاسو خپل سین ډیفاین کولی شئ تاسو څه کول غواړئ چې زه به دا چل کوم داسې حساب وي او ورته تاسو ډیفاین کړئ. خو دا ورته پکې ولیکئ چې زما د دغه رنګې جامې چې څنګه جامې ستاسو خوښي څنګه ستاسو ډریسینګ خوښي او ورته تاسو ولیکئ دلته کې په رومن اردو کې ورته ولیکئ او بیا تاسو پر ایرو باندې کلیک کړئ. چې کله هم تاسو پر ایرو باندې کلیک کړئ نو دا به اوس څه وکړي تاسو له به یو بل پرومپټ تیار کړي د دغې سین دپاره. دغه سین دپاره به تاسو له پرومپټ تیار کړي. دغه پرومپټ به تاسو کاپي کړئ. دا تاسو لیدلی شئ ما پرومپټ تیار کړو څومره غټ پرومپټ یې تیار کړی دی. اوس به زه څه وکړم دا پرومپټ به زه کاپي کړم. چې کله هم زه دا کاپي کړم اوس به زه راشم ګروک ته. اول درته وایم ګروک پیډ دی په پیسو دی. بیا ځینې ملګري په کمنټ کوي چې دا خو فری نه دی دا دی. نو اول درته زه وایم چې ګروک پیډ دی دا تاسو یې پیډ اخیستی شئ. که تاسو یې په فری کې جوړول غواړئ نو تاسو یې په ګوګل پلو کې هم ټرای کولی شئ هلته کې هم جوړېږي. خو د ګروک په شانتي نه جوړېږي ځکه ګروک ډېر مزدار دی. تاسو له یو مزدار ریلسټک ویډیو جوړئ.
که تاسو سره ګروپ نه تاسو وایئ چې د کوم ځای نه واخلو تاسو ته په ډسکرپشن کې نمبر میلاو شي د هغه سره تاسو رابطه کولی شئ. یو ډیلر دی د هغه سره تاسو رابطه کولی شئ اخیستی شئ. زه دې په خپله باندې هم اخلم نو که تاسو یې هم اخلئ نو زه به په ډسکرپشن کې لینک ورکړم تاسو د هغه نه ډایرکټ اخیستی شئ. که په فیسبوک کې ویډیو ګورئ نو په فرست کمنټ کې به زه د هغه لینک ورکړم تاسو ته SMS وکړئ او دا ورته وایئ اویس خان سکلز رالیږلی یم تاسو له په ارزانه قیمت درکړي. نور به یې دلم د مارکیټ د ریټ نه ارزان درکړي. د ډېرو ملګرو سره ګروک دی هم تاسو ګروک کولاو کوئ چې کله هم تاسو کولاو کوئ دلته کې به لیکلی کریټ ویډیو په دې باندې به کلیک کوئ چې کله هم تاسو په کریټ ویډیو باندې کلیک کوئ. اوس په دلته کې څه کوئ دلته کې به په دې ځای باندې کلیک کوئ خو دا به تاسو د ویډیو ته راوړئ. ویډیو ته راوړو خو دلته کې اوس دا نښه تاسو ته ښکاري د ډبل آیکنز چې کوم دي په دې باندې به تاسو کلیک کوئ. چې کله تاسو په دې باندې کلیک کوئ د ټول لیول خو چې کوم دی تاسو کم سایز ویډیو سازوئ یوټیوب له سازوئ که ټیک ټاک له دا 916 چې کوم دی دا ټیک ټاک دی او 16 چې کوم دی یوټیوب دی. زه ټیک ټاک له سازوم 10 سیکنډ ویډیو سازي بالکل 10 سیکنډ سازوم او 720 کې سازوم بالکل دا سیټینګ وشو. اول به تاسو دا سیټینګ وکړئ چې د یوټیوب د پاره سازوي فیسبوک د پاره سره پاره سازوي ټول پریم دی پکې تاسو سلیکټ کړئ چې سلیکټ هم کو په دې کلیک کړئ. اوس په دې پلس آیکن باندې کلیک کړئ د ګیلري دا نښه ده ګیلري نه تاسو تصویر راواخلئ هغه تصویر راواخلئ چې تاسو مخ پکې صفا راغلی چې تاسو مخ بالکل ریل راځي ډیټیکټ کی مطلب ډیټیکټ کی صحیح. نو تاسو به څه وکړئ دغه تاسو وکړو اوس چې کوم پروم تاسو لیکلی او کاپي کړی مو تاسو پیسټ کړئ پر ایرو آیکن باندې کلیک کړئ. اوس په یو څو سیکنډ کې تاسو ویډیو تیار شي. تاسو وګورئ ګروک چې کوم دی ډېر فاسټ دی نو تاسو ویډیو زر تیاروي 1% خو شو خو دا به زر وشي. دا ګروک په تاسو ویډیو تیار کړي دا تاسو بیا ډایرکټ د دې ډاونلوډ آیکن تاسو ډاونلوډ کولی شئ. دغه رنګ تاسو اول ریزلټ چیک کړئ چې څومره مزیدار ویډیو سازئ. نو تاسو کتلی شئ زما چې کوم پیلنی ویډیو ده هغه یې سازه کړه شاته بیک ګراونډ کې اویس خان سکلز هم لیکلی کیمره هم پرته ده زما کورسۍ هم پرته ده تاسو لیدلی شئ بالکل ریل راوسته. نو تاسو دې ته لیدلی شئ دا لیدلی شئ دا پیلنی تیاره کړه دغه شانتي چې یو وشوه تاسو بیا پر ډاونلوډ آیکن باندې کلیک کړئ دا به ډاونلوډ شي. ډاونلوډ کمپلیټډ دا ډاونلوډ شو. اوس به راشئ چیټ جی پی ټي ته. چیټ جی پی ټي ته تاسو واپس ورته هغه غټ پرومپټ نه انټر کوئ تاسو کار یو ځل شوی دی. اوس تاسو دویم سین جوړوئ نو هغې دپاره ورته شارټ صرف لیکئ دلته کې. اوس ورته ما ولیکل چې زه به ګاډی چلوم په یو لاس کې به زما سیلور پلی بټن د یوټیوب نو دا مې ورته وي. اوس دا اے آی ده تاسو پر پرومپټ کې چې څومره مزیدارې خبرې ورته وکړئ چې ما سره دا راچل وکړه مطلب زه به داسې یم دا پکې داسې وکړه چې څومره صحیح پوهې کړه هغه نو تاسو له صحیح پرومپټ جوړئ او هغه پرومپټ نو تاسو له بیا صحیح ویډیو جوړئ. دا ورته ما ولیکلو زه پر ایرو آیکن باندې کلیک کوم. اوس به څه کېږي ما ورته ولیکل چې زه به ګاډی چلوم او زما سره په لاس کې سیلور پلی بټن وي نو بیرله دا پرومپټ ولیکلو دا پرومپټ به زه کاپي کوم کاپي مې کو را به شم ګروک ته ګروک ما اوپن کو په کریټ ویډیو باندې به کلیک کوم چې باندې کلیک کوم بیا په پلس آیکن باندې کلیک کوم دا به د ویډیو ته راوړم او په دې ګیلري باندې به کلیک کوم. د ګیلري نه خپل یو تصویر راواخلم چې کله زه دا راواخلم اوس کوم پرومپټ ما کاپي کړی دی او پیسټ کوم په ایرو آیکن باندې به کلیک کوم. دغه رنګې اول چې کوم دی تاسو صرف دا ماسټر پرومپټ کاپي کوئ. ما تاسو ته په فرست کمنټ کې هم لینک درکړی دی که فیسبوک کې ګورئ یوټیوب کې ډسکرپشن کې به لینک میلاو شي. اول تاسو د ماسټر پرومپټ کاپي کوئ بیا د هغې نه بعد تاسو خپل سینز وایئ چې داسې سین راله کریټ کا بازار ته لاړ شمه یا دې زما سره بل کسي دا بل کس چې کوم دی دنه ماشوم جوړ کړه خو فیس چې کوم دی دغه دي دغه ورته تاسو بیا وایئ نو تاسو له پرومپټس جوړئ او د هغې پرومپټ نه به هغه رنګې ویډیو جوړېږي. تاسو به لیدلی پر ټیک ټاک کې بختي رحماني زیبا ګولي پکې او هغه دغه پکې ماشومي صادق تورو هغه پکې ماشومي دغه رنګې تاسو دغه 3 تصویران اپلوډ کوئ بیا دلته کې په ګروپ کې 3 وړو ته اپلوډ کوئ او ورته وایه د یو کس نه پکې ماشوم جوړ کړه هغه به د یو نه ماشوم جوړ کړي دا نور چې کوم دی دا به غټي. نو تاسو کتلی شئ دویم ویډیو راله هم تیاره کړه زما چې کوم دی ګاډی چلوم او په لاس کې سره سیلور پلی بټن ده دا به زه پرې ډاونلوډ کوم چې کله هم زه دا ډاونلوډ کوم دا به زما سره سیو شي. او ځل کې دا تاسو بیا ایډیټ کولی څنګه شئ ویلاګ ته څنګه جوړولی شئ نو په خپل موبایل کې به کیپ کټ کولاو کوئ چې کله تاسو کیپ کټ کولاو کوئ نو په کیپ کټ کې به تاسو پر پلس آیکن باندې کلیک کوئ چې کله تاسو په دې باندې کلیک کوئ چې څومره سینز تاسو سرچ کړي 1 بای 1 ټول تاسو د ځان سره ایډ کوئ څنګه د رنګي ما ایډ کړي دي دا چې کوم دی ما دا ویلاګ سرچ کړو دا ما ایډ کړي دي چې څومره سینز هغه ما دلته کې ایډ کړي دي ټول 1 بای 1 بیا چې کوم ځای زما نه دی خو امې ته کټ کړی دی او بیا مې دلته وایس ور کړی یو خو ځینې خلک په بیک ګراوند کې आवाज ورته نو اپ هم تاسو ورته شي تاسو ټول سینز راواله کټ کوي دي دلته کې لیکل اډیو پر اډیو کلیک کوي ایکسټریکټ باندې کلیک کوي کله هم کلیک کوي دا تاسو ګیلري ته راشي د کوم ویډیو ساوند تاسو راخلي اپ هم ورته شي. دویم خبرداري تاسو په خپل आवाज کوئ نو خپل आवाज په تاسو بالکل په اسانه باندې کولای شئ دا په خپل आवाज کړی دی ته وګورئ
دا چې کوم دی ما خپل وایس کړی څنګه مې کړی دلته کې پرې دلته کې به تاسو پرې آډیو باندې کلیک کړئ بیا تاسو پرې ریکارډ باندې کلیک کړئ او دلته تاسو ګوته ټینګه کړئ ګوته پرې راټینګه کړئ پرې بټن باندې شنې بټن او بیا خبرې کوئ نو اب سره بیک ګراوند کې ریکارډ کیږي مطلب زه اوس دلته کې یم زه پرې کلیک کوم ګوره پرې شنې بټن باندې مزه کلیک کوم نن سهار وخت چې کله زه راپاڅېدم زما سترګې وغړېدلې نو ډېر زیات مزیدار موسم و نو دغه رنګې آواز وشو بیا چې کوم دی د ویلاګ دا طریقه ده چې بیا به د دې ځای نه شروع کړي چې مطلب دا خبره څنګه ختمه شوې نه وي تا بله خبره سټارټ کړي نو واپس په دې ځای ته راشي دې ځای ته کله به دې سره راولي چې کله دا دې سره راولي بیا په ریکارډ کلیک کړي نو د ونې لاندې ملاس مو ډېر زیات مزیدار موسم و نو تاسو ګورئ دلته ها تاسو دلته ګورئ دا په دې باندې لپاسه رالی دغه رنګ ستاسو ویلاګ به تیار شي تاسو ډاونلوډ کولی شئ تاسو بیا په هر سوشل میډیا کې شیر کولی شئ په دې طریقه باندې تاسو په اسانه باندې جوړولی شئ اے ویلاګز نو تاسو ټرای وکړئ که نه یې پوه شئ ویډیو بیا وګورئ څه ځای به درنه کې مس شوی بیا تاسو ویډیو وګورئ نو تاسو به بالکل په اسانه باندې زده کوئ او تاسو ځان لپاره اے ویلاګز جوړولی شئ الله حافظ